دا مجلسونه تاسې لیدلي دي، دا بې ځایه مجلسونه. حدیث مقدس کې راځي که یو سړی په یو مجلس کې ګپې مسخرې شروع کړي د پاره د دې چې خلق پر ځان باندې وخندوي، غالبا په دا مسخرو درواغ هم ګډ وي، نو درواغ سره جوړوي د دې دپاره چې خلق پر ځان باندې خندوي، د دې ځای به جهنم وي، دا به دوزخ ته ځي. نو دا مسخرې، دا بېځایه خبرې، دا درواغ، دا بېځایه قسمونه، خندا شروع، ګپې و مسخرې شروع وي، بېځایه خبرې، عبث خبرې، دا چې زړه وژني، زړه به دې سخت سي، زړه به دې تور سي که دا شیان ستا سره وایي. دا بې ضرورته طلاقونه، دا ټول عبثیان، د دې اوسه باید پرهیز وسي. ستا ژبه باید په ذکر اخته وي، په ذکر د الله عز وجل، په ذکر باید ستا ژبه اخته وي، مشغوله وي. نو دغه 5 خبرې سولې، هغه خبرې دي چې پیغمبر علیه السلام ویله چې څوک دی په تاسې کې ای صحابه کرامو چې زما څه دغه یو څو خبرې زده کړي او بیا عمل په وکړي، یا بل چاته وروښي هغه عمل په وکړي. په صحابه کرامو کې ابو هریره رضی الله عنه هغه ولاړېږي، وایي دا څوک زه یم؟ یا رسول الله دا خبرې ما ته راوښیه. دا 5 خبرې دا باید زده سي او بیا عملي سي، نورو خلقو ته وروښول سي. اولینه خبر هغه کومه ده؟ د نارواو څخه ځان راوګرځوه، ته به ښه عابد سي. دومه خبر کوم حالت چې الله عز وجل پر تا راوستی په هغه راضي سه، ته به په خلقو کې ښه غني سي. دریمه خبر د همسایه سره ښه سلوک کوه، نو ستا ایمان به کامل سي. څلورمه خبر د خلقو دپاره هغه شی خوښوه چې د ځان دپاره یې خوښوې، نو ستا اسلام به کامل سي. 5مه خبر دا ډېره خندا مه کوه، دا بې فایدې خبرې مه کوه، دا چې زړه تر وژنې، زړه به دې مړ وي، زړه به دې تور وي او زړه باید ژوندی. نو دا خبرې یوازې ابو هریره ته نه دي رضی الله عنه، دا ټول امت دا ما او تا ته هم دغه هدایت، ما او تا ته هم دغه ارشاد. دغه 5 خبرې چې درته ومې ویلې زده یې کړئ، عمل په وکړئ او قریبانو غیر قریبانو ټولو ته ورسوئ. الله عز وجل به اجر په دنیا و آخرت کې درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.